بسم الله الرحمن الرحیم. متوجه سئ نور بس ده، بس دغه طرف ته ګورئ ټول. ښه پرون موږ پینټ ختم کړ که نه، نوټ پیډ، ورډ پیډ او پینټ دا موږ په وینډوز کې ویل. اوس راځو دلته چې کله موږ رایټ کلیک کړو نو ډېرې اپشن یې راځي، دا وایو. اول چې تاسې رایټ کلیک کوئ ویو معنا لیدل. ښه دې کې دا ګوره یو لیست لري، آیکنې دي، لارج آیکنز. د آیکنو ته وګوره دا به ورسره غټ دي دا چې کله زه انتخاب هم لیده، اشرف غني خو مې کې ولیده. بل چې دی میډیم سایز ده، درمیانه سایز، او سمال آیکنز بیخي واړه سو، یا بیرته د درمیانه چې کوم دی میډیم سایز کې ده. بیا بل دی کې آپشن ده ولې زه غیر فعالومه. ګوره دا آیکن چې زه چیرې وغواړم هلته یې وړم. ګډوډ سو که نه، اوس زه غواړم چې دا داسې ګډوډ دې نه پاتې کېږي، اتومات دې کمپیوټر په خپله ترتیبوي. نو رایټ کلیک ویو او دلته ګورئ اټو ارینج آیکنز. اټو چې کوم ده اتومات خودکاره په خپله به یې ارینج ترتیبولو ته وایي. آیکن یې خو پېژنئ، آیکن یې به کمپیوټر په خپله ترتیبوي. دې باندې کلیک کوه، اوس ګوره نه ګډوډېږي، مخته وروسته ځي خو دلته نه پاتې کېږي. ښه بېرته زه دغه آپشن غیر فعالومه چې دا لاندې باندې هم کار وکړي بل آپشن باندې. ښه د دې څه وظیفه ده. اوس تاسې ګورئ زه دغه اشرف غني مې راواخیسته، په دې سکرین کې مې دلته ولګاوه په دغه ځای چې کوم ځای کې ما پرېښوده بې غځې پاتې شو. زه دلته بیل ګیټس مې هم سره راوړ دغه طرف ته، او دا مې په دغه سکرین باندې دلته ولګاوه. دلته که دې آیکنو ته تاسې فکر وکئ بیخي د سیده لاین کې دي، ورسره دغه بیا داسې هم بیخي سیده لاین ده. دا د یو جال په شکل ده. جال خو داسې ولیبال یا نور جالونه به موندلي که نه، یو تار داسې پکې تللی بل داسې پکې داسې لاینونه پکې جوړي خانې خانې. دغه رقم دغه لاین دغه طرف ته هم شته خو آیکن یې نشته. که غواړئ چې په دغه ځای کې دغه دواړه آیکن یې عمودي افقي لاین ته برابرې شي، یا دغه ځای کې د آیکن دلته ګډوډ وم، تاسې به اوس وګورئ دلته مې کېښود. ګوره دا نه داسې لاین ته برابر ده او نه داسې لاین ته سیخ ده. نو دغه دریو آیکنو ته تاسې ګورئ دلته یو آپشن ده چې هغه باندې زه کله کلیک کړم، الاین آیکنز ټو ګریډ. الاین ترتیب کا، برابر کا، سیخ کا. څه شي آیکن یې څه ته سیخ کا؟ ګریډ. ګریډ یا جال ته، دې جال ته یې سیخ کا. دغو دریو آیکن ته تاسې فکر کوئ چې دا کله فعال کړم نو دا به حرکت وکړي. که چېرته دا دواړه که چېرته لاین ته نه وي سیخې، که سیخې وي خو دغه ځای باندې به پاتې شي، او که نه وي سمې لاین ته بیا به حرکت وکړي. لږ ومرېده دا لږ پورته لاړ او دا لږ ښکته عمودي افقي لاین ته سیده سو. ګوره دا که زه لږ داسې حرکت ورکړم دې ته، دې بل لاین ته ګوره اوس راغی. دغه رقم که لږ پورته سي دا بیا دغه نه پورته لاین ته بیا دا ځي. دغه رقم دې طرف ته که زه لږ حرکت ورکړم دې بل لاین ته لاړ. نو په دغه ځای کې دغه لاینونو ته برابر سو. بل په دې کې آپشن دی شو ډیسکټاپ آیکنز. که څوک درته وایي دا آیکن یې ډیلیټ کوه مه، صحیح ده، ورک یې که، پټ یې که. نو ویو ته به راسې، د شو ډیسکټاپ آیکنز دا فعال ده، دې باندې به کلیک کړې ورک سو ټول. یا کله کله یو نابلده کس وي چې کمپیوټر ته کښېني رایټ کلیک وکړي دغه بټن چې طرف ته ورک شي چې دغه آیکن یې تاسو ډیلیټ کړی خو مې هم نه دي. نو که تا ته چا ویل چې ما آیکن یې مې ډیلیټ نه دي خو ورک یې سوي رانه، بېرته به یې څنګه را پیدا کوي؟ رایټ کلیک ویو او دغه آپشن به بېرته فعال کړي، په کلیک به کې خپله فعالېږي. دا به زه بېرته اټو ارینج به فعال کړم چې په خپله ترتیبېږي. او اخره کې یو آپشن ده په دغه لیست کې شو ډیسکټاپ ګیجټس. ګیجټس چېرته دي؟ دغه دي. فرض که زه دا جنتري رااخلم، رایټ کلیک ایډ، خوند یې ورنه کړی چې هغه ده راغی. ښه سات رایټ کلیک ایډ، دا نور هم شته، صحیح ده، دا مې بند کړه. ښه دا دې ښکاري که نه دې ښکاري؟ ویو کې اوس دې ښکاري که نه شو ډیسکټاپ ګیجټس؟ نه دې ښکاري، هغه مې غیر فعال کړه. تاسې اوس ټولو ته ګورئ غیر فعال ده که نه، که بیا په کلیک کړم بیا به وښکاري. خو که چېرته ونه ښکارېدې کله کله داسې کېږي لکه دا اوس، بیا به څه شي وکړئ؟ رایټ کلیک ګیجټس باندې بیا وارې کلیک کړئ، هغه به دلته ته راشي. بېرته که بیخي نه غواړئ دا به کلوز کړئ. د دې نه پس ویو موږ ټول ویلې سارټ. سارټ معنا ترتیب کا، منظم کا. څه شي؟ دغه آیکن یې څنګه بای نیم، لکه څنګه چې ډکشنري کې وي
A B C چې د A نه شروع به پاس وي B ته اخر کې به زیډ وي کلیک کړئ باندې خو دلته ګورئ C R بیا H باید چې R وروسته وایي که نه د آیکنو بیا مختلف ډولونه قسمونه دي د ریسایکل بین او کمپیوټر دا سیسټم آیکنې دي سیسټم آیکنې څه معنی چې وینډوز انسټال کې په خپله دا ویب کې دا په خپل منځ کې ترتیب چې وګورئ R وروسته داسې مخکې ده بیا دغه آیکنې که تاسې وګورئ داسې یې ویکتور غوندې ده دا ویکتور غوندې چې ورسره یې غشی ورسره یې دا شارټکټ دي شارټکټ څه شي ته وایي زه اکثر دا مثال ورکوم مثال هلته ګروپ لګېدلی دلته یې بټن ده یا یو هولډر دلته یې ښه دلته زه ګروپ ورولم صحیح ده نو یو ته خو ما بټن لګولی که نه هغه بټن چې دا شارټکټ ده هلته خو که اوس زه ورخېځم په هغه کې مې بټن لګولی خامخا به ځینه یا چوکۍ باندې پسې ورخېځم نو دغه شارټکټ نه ولې استفاده نه کوم چې بټن ووایم هلته هغه خلاصېږي دغه رقم دغه شارټکټ هم ده په دغه ځای کې دغه پروګرام نه ده په بل ځای کې ده چې دې باندې چې کله ته ډبل کلیک کړې یا رایټ کلیک کړې د هغه ځای نه دغه بل فولډر نه بیا در خلاصېږي مخته به انشاءالله دا موږ هم وایو کار کولی شي دا صرف اړیکه لکه ګروپ خو بلیږي ګروپ که ته ګروپ هر ورځ تر لرې کوې او بېرته یې وراچې هم ګروپ بلیږي او که بټن ورته ولګوې هم ګروپ بلیږي هماغه کار ده ښه دا شارټکټ یې بیا خپل منځ کې ترتیبېږي ګوره H M مخکې راځي که H مخکې راځي که نه د M ده دغه رقم O دغه رقم دغه نور پروګرامونه هم دغسې خپل منځ کې ترتیبېږي خو راځو بیا رایټ کلیک کوو که دغه نیم باندې دواري کلیک کړې دغه چې کوم ترتیب ده دا به سرچپه سي بیا Z to A به سي بیا ګورئ کمپیوټر د ټول نه پاس ده که نه او دغه اشرف غني د ټول نه ښکته ده دا دواړه به بیخي دا ټول آیکنې به سره بدلې سي صحیح څه رایټ کلیک بیا راځو د سارټ ته سایز دا هر یو آیکن سایز لري بغیر د شارټکټ نه شارټکټ سایز هم نه لري هغه تاسو ته اوس ښیم په سایز باندې ترتیب کړي کوم آیکن سایز د ټول نه زیات او د ټول نه پاس کلیک کړئ باندې ډکشنري ده وګورئ دې سایز اخره کې ګوره سایز لیکلی 2.85 صحیح ده د اشرف غني د عکس سایز وګورئ 902 دا KB ده بیا هلته واحد کم څه صحیح ده او د دې واحد وګورئ دا MB کې ده صحیح ده KB وړکای ده او MB غټ ده بیا GB دغه نه غټ ده نو ګورئ دغه سایز زیات دی دغه دغه نه کم ده او د بیل ګیټس سایز وګورئ د دې د عکس سایز یو اویا بیخي کم ده صحیح ده د شارټکټ بیخي سایز نه وي صرف ګوره اړیکه ده لوکیشن ښیي سی کې ده سی ډرایو کې بیا هغې کې وینډوز فولډر ده په هغې کې وین ټو فارسي فولډر ده دغه پروګرام په هغه ځای کې ده یا دا فولډر ته که آیکن جوړ ښه بیا راځو که بیا چېرته په دغه باندې کلیک کوي بیا دغه هم برعکس کېږي چې کوم سایز د ټول نه کم یې به پاس لاړ سي او کوم چې ټول نه زیات یې به ټول نه ښکته وي بل په دې کې آیټم ټایپ په قسم باندې ترتیب که څنګه قسم دلته خو اوس دا په یو ځای راغلي زه به دا ګډ وډ کړم ښه دلته تاسې وګورئ د اکسل یو فایل دغه ده متوجه سئ بل فایل یې دغه ده مینس کې پاور پوینټ راغلی یو د پاور پوینټ فایل دغه ده ګډوډ دي غواړم چې د هر پروګرام لکه نوټ پیډ او ورډ پیډ او پرنټ خو تاسې ویلې نوټ پیډ آیکنې دې مسلسل راځي یو بل پسې که د پینټ وي هغه دې مسلسل راځي که د ورډ پیډ وي هغه دې مسلسل راځي یو بل سره نږدې نو دغه لپاره به تاسو څه وکړئ رایټ کلیک او دې باندې آیټم ټایپ باندې به کلیک کوئ ګورئ فولډر یې ټول یو ځای شو دې ته ما آیکن بدل کړی ده صحیح دا هم فولډر دي او ډکشنري بیا ځان ته د عکسونه یو ځای راغله د اکسل فایلونه مسلسل یو بل پسې په ترتیب د پاور پوینټ په ترتیب شارټکټ یې ټولې په ترتیب یو بل بیا شارټکټ ځینې قسمونه دي بعضې به که تاسې په کمپیوټر کې وي کیدای شي مخته وروسته خو هغه به خپل قسم په هغه مطابق یو ځای به راځي مسلسل په اخره کې په سارټ کې دی ډیټ موډیفاید هغه فایل په دې هغه آیکن چې د اخري وار د ټول نه کار کې سوی وي یا به ټول نه پاس لاړ شي مثال آیکن یې ډېرې دي یو فایل کې دې اوس کار وکړي دنه کې ورک شي دلته آیکن مثال تر دغه ځایه دي رایټ کلیک کړئ باندې او سارټ ته لاړ شه لکه څنګه چې زه تاسو ته ویډیو لیږم که تاسې پام کړی یاد وخت ستر نه یې زه لیږم هغه ما دغسې ترتیب کړی ډیټ موډیفاید باندې مې کړی ده چې کومو کې د ټول نه اخري کار وکړی بیا ټول نه پاس شي ګوره دې باندې کلیک کوم چې کوم آیکن کې ما د ټول نه اخري وار راخلاص کړی دا کار مې کې کړی اکسل افس ډسکاؤنټ دا تاسې نومونه چې ما پکې لیکلي هغه فایل بیا که دغه باندې کلیک کړي دا هم برعکس کېږي صحیح ده سرچپه به شي چې کوم کې د ټول نه اخري وار کار کړی یا به ټول نه کوز وي او ټول نه مخکې چې کار کې کړی به ټول نه پاس وي ریفریش لکه موږ او تاسو چې لږ خسته سو کله کله یې تازه هوا واخله که دغه رقم کمپیوټر هم لږ لږ ریفریش کوئ ریفریش دی که بیا شارټکټ سته F5 F5
کله کله چې ته کمپیوټر راخلاص کړې ډایرکټ F5 باندې کار نه کوي نه ریفریش کېږي نو هغه لپاره به ته څه کوې یو وارې به رایټ کلیک کې ریفریش به کړي دغه نه وروسته بیا کار کوي F5 F5 د دې شارټکټ ده د دې نه وروسته یو آپشن ده پیسټ به څه کار کوي شاباس یې څوک وښیي شاید موږ کاپي واخلو بیرته ډیسکټاپ یا بل ځای باندې کاپي کولی شي مخ تصویر باندې راولي هلته پیسټ یایي پیسټ نرم شي ته هم یایي ډېر نرم شی څه یي هغه لکه ګریس دا یو پیسټ ده او پیسټ دغه ته هم یایي چې لګول صحیح ده نو دا لګول لکه لیکل به موږ له یو ځای نه لرې کړی به هم نه کاپي تر وخت به هم کټ کال د بل ځای کې ولګول هلته به هم کېښود نو دغه رقم که تاسې مثال یو ویډیو هم هغه ته واچوله فلاش ته د هغه نه کمپیوټر ته کاپي کوئ فرض کوئ زه راځم یو فولډر راخلاصوم دغه فولډر به راخلاص کړم تیار په ډیسکټاپ ده یا دغه به تاسې سره نه وي داسې فولډر به راخلاص کړم چې هغه تاسې سره هم وي کې فرض کړه دغه پکچرز فولډر ما راخلاص کړ او دې کې دغه سامپل پکچرز دی هر چا سره سته رایټ کلیک اوپن او زه غواړم چې دغه عکس چې ده دا ځل دې ځایه کاپي کړم او ډیسکټاپ ته یې یوسم یو ویډیو که کاپي کوئ هم دغه رقم وړل کېږي رایټ کلیک کاپي یا کټ یې که دغه ځای نه لرې کېږي لکه څنګه چې هلته لیکلو او کاپي نقل ته راخلي کاپي دا بند که نور او دلته راشه ډیسکټاپ باندې یو ځای کې رایټ کلیک که او پیسټ ګوره اوس فعال ده مخکې غیر فعال کلیک که دلته هغه عکس دلته راغی لکه څنګه مې ستاسو ته مخکې مثال درکړی بیا که رایټ کلیک یا خو مې تیار کاپي کړی ده پیسټ شارټکټ د دې اړیکه راوړه دغه دواړو کې څه فرق ده دا مکمل عکس هلته هم ده دلته هم ده دې باندې که زه ډبل کلیک کړم د ډیسکټاپ کې چې کوم عکس ده دا راخلاصېږي لکه ما سره چې ګروپ وي دغه ځای کې هولډر کې ورکړم او یو ګروپ هلته لګېدلی دی هغه ته مې دلته بټن لګولی په هغه پکچرز فولډر کې عکس ده ګوره دلته وګورئ د لوکیشن درکوي لوکیشن سی یوزرز پبلیک پکچرز سامپل پکچرز کې دغه عکس ده که زه دې باندې ډبل کلیک کړم هغه عکس راخلاصېږي دا نه راخلاصېږي ګوره هماغه کار بیا وکړي هغه عکس راخلاص خو دا له هغه بل فولډر راخلاص او دا یې شارټکټ ګوره ویکتور باندې سره دغه هم دغه په خپله دغه عکس راخلاصېږي بیا په دې کې یو بل اپشن ده انډو کاپي انډو څه کار کوي یو کار به موږ وکړو په پښیمانه به سو چې به ډیلیټ سو په پښیمانه سو بېرته به راغی اوس دا موږ کاپي کړی دا لرې کړه بېرته په پښیمانه سو انډو یس ګوره هغه عکس ختم سه ما پیسټ کړی و دلته که نه هغه لاړ ختم سه بیا رایټ کلیک که دې باندې ریډو کاپي کاپي بېرته وکړه انډو لکه څنګه چې موږ په ورډ پیډ او پینټ کې ویلي دي ریډو د انډو مخالف ته بېرته به کاپي ته راوړي او له دې نه مخکې چې کوم بټن ده وینډوز په دې کې پروګرامز اینډ فیچرز دي دا به انشاءالله کنټرول پینل کې بیا وایو او سره شیرډ فولډر سینکرونایزیشن یو فایل چې ته شیر کوې باید چې نیټورک دې جوړ وي کمپیوټر یې سره وصل وي موبایل باندې هم که شي شیر کوې باید چې د وایرلس یا بل شي په تور باندې موبایل یې سره وصل شي بیا لیږلی شي که نه دلته موږ سره نور کمپیوټر لا نیټورک موږ نه ده جوړ د دې وجې دې باندې موږ کار نشو کولی او ګرافیکس پراپرټیز او ګرافیکس آپشنز دا موږ نه وایو ولې نه وایو د دې دوه وجوهات دي یو خو دا دغه کې د دې سکرین چې کوم دا د تا د کمپیوټر د مانیټر د رنګونو سیټینګ ده د ګرافیکس سیټینګ ده په دې کې کار کول ښه کار نه ده کیدای شي په یو آپشن فعال غیر فعال کې ته رنګونه د کمپیوټر ګډوډ شي او بیا هغه آپشن هم درنه هېري چې ما شي فعال کړي شي مې غیر فعال کړي بیا به له سره وینډوز زده کوې یا به ډرایور انسټال یا بیا به ورته کوې بله وجه چې د دې نه ویلو بله یې دغه ده چې دا د هر کمپیوټر بدل وي د هر کمپیوټر مې درته ویلی مثال دغه د ما کمپیوټر دغه ماډل دا رقم که کمپیوټر وي خو یو رقم به وي بل کمپیوټر که راخلاص کړي د هغه بل رقم وي بل که راخلاص کړي د هغه بل رقم وي نو د هر کمپیوټر لپاره خو ته زده کړه نشي کولی او بل مشکل په دې کې دغه ده چې دې ضرورت نشته دې کې کار کول ځکه دا رنګونه د سکرین تیار باید ډیفالټ د کمپنۍ نه سیټینګ سوی بیخي صحیح وي که ته یې ګډوډوې نو هغه بیا بېله جمع ده هغه رڼایي که زیاته یې که مې هغه مخکې وایو هغه بیا د بل ځای کولی شي خو دغه ځای نه که دې کې تغیرات رانه ولی ښه به او په دې ساده کمپیوټر کې دا بیخي وینم د موږ کمپیوټر هم که راخلاص یې کړې که نه په دې کې به دا بلکل وینست صحیح ده دغه چې کوم نوي کمپیوټر دي دغو کې دغه شته د دې نه پس نیو کې کار ډېر ده به انشاءالله بله ورځ کوو خو سکرین ریزالوشن وایو ګیجرس خو موږ هسې هم ویلې صحیح ده هغه نه چې کوم تاسې که ساعت راوړئ جنتري راوړلی شئ سکرین ریزالوشن کې د دې څه وظیفه ده دې ته ګوره اوس تاسې چې کله کمپیوټر راخلاص کړئ ته به یې غاټ یو لیکلی په دې منځ کې د ما کمپیوټر ته 2 مانیټرې لګېدلي دي
یو خپل ده یو پروجیکټور لګېدلی یو دوه د تاسې به څنګه وي یو به وي ښه که چېرته دویم لګولی او نه یې راخیستی ډیکټیکټ یا آیډنټیفای باندې به کلیک به بېرته راواخلي دلته یې وګورئ ملټیپل مانیټرز ملټیپل مطلب دیونه زیات دي دې کمپیوټر ته دیونه زیات لګېدلي ریزالوشن اصلي دغه ده ریزالوشن څه وظیفه چې کله ته اول بار وینډوز وکړې خپل کمپیوټر ته او ډرایور یې د نوي ورته کړې د ډي 610 620 610 ته ډایرکټلی وینډوز کېږي بیخي د ویډیو ډرایور ضرورت نه چېرته ویډیو ډرایور نه ورته سوی بیا څه کار کېږي دغه سکرین فرض که دا خو مکمل ډیسکټاپ به درته ښکاري خو سکرین تر دغه ځایه ده دا څومره چې ښکاري خو تا ته به دغه ډیسکټاپ تر دغه ځایه ښکاري نیمایي دا نیم سکرین به تیاره وي د هغه وجه چې وي سکرین ریزالوشن له دې ځایه څنګه وي کم وي اب ورته زیاته یې زه اول که موم ګورې چې تاسو به دلته وښکاري که به نه ښکاري زه یې ښه که مومه اپلای په دغه باندې څویم چې کم شي خو دلته کم څه ګورو چې ویښي هغه که خو نور هم غټ وښکارېږي که نه خو دلته کم څه ما د سکرین ریزالوشن ډېر زیات ده ښه تاسو ته یې زه ښیم زه بېرته بیا دغه باندې کلیک کوم تاسې اوس بیا ورته وګورئ دا سکرین خپل کمپیوټر دغه طرف ته دراوړم تاسې ټول وګورئ چې څه هغه پکې راځي تغیرات د ما کمپیوټر سکرین ته تاسې ټول ګورئ زه ما ته خو دا نه ښکاري زه به هلته په کلیک کوم چې څنګه زه دغه کې یو انتخاب کړم او اپلای کړم تاسې اوس ته ګورئ وملیده دلته نیم کم ده یا به کوز او پاس کم وي یا به ښي چپ طرف ته کم وي دا که تاسې سکرین ته مکمل رسول غواړئ نو څنګه به کوئ دغه سکرین ریزالوشن ته به راځئ یا که چا سیټینګ ته ګډوډ کړی وي خو هم لیده ټولو که نه ښه کیپ چینجز باندې که کلیک کړې دوه بټنې وي دغسې به پاتې سي او که ریورډ باندې کلیک کړې بېرته خپل حالت ته راځي ښه اوس راځو دې کې به ته کوم سیټینګ انتخابوې مهمه خبره په دې کې دغه ده اوس د ما کمپیوټر ته دوه مانیټرې لګېدلې دي تا ته پیشنهاد یا یوه مشوره نشي درکولی وینډوز چې کوم یو ته انتخاب کړه چې کله یو ولګېږي د دې ریزالوشن کم ده د ما د کمپیوټر د سکرین زیات ده ایچ ډي سکرین ده نو چې کله یو لګېدلی وي بیا دغه ځای کې ورسره لیکي ریکمنډډ زه تاسو ته په هیلپ کې ښیم دلته کومک شته وټ ډسپلی سیټینګز شوډ آی چوز دا ټول سیټینګ بارې کې دلته کومک ده دې باندې زه کلیک کوم تاسو ته زه ښیم چې کوم ځای کې به تاسو ته دغه تاسې ګورئ دلته ګوره ښکاري که نه د دوی چې کوم دغه عکس چې د کوم کمپیوټر نه اخیستی ده د هیلپ لپاره د دې سره ګوره 1280 پر 1024 دې سره چې لیکلي ریکمنډډ د هر کمپیوټر لپاره دا مختلف وي چې کوم مناسب سیټینګ وي د هغه سره ریکمنډډ لیکلی وي ریکمنډډ چېرته وي دا په دې ځای کې وي هغه ریکمنډډ به تاسې انتخاب کوئ نو تاسې د کمپیوټر د مانیټر لپاره سکرین لپاره د ټول نه مناسب سیټینګ دغه ریکمنډډ ده صحیح ده تاسې به هغه انتخاب کوئ او اپلای به یې کوئ صحیح ده پس له دې په دې کې یو بټن ده اورینټیشن موږ په پرنټ کې هم ویلی یو که چا یاد وي صفحې باندې چاپ څنګه کوي عمودي یې کوي که داسې یې کوي دلته اورینټیشن څه معنی تاسې ورته ګورئ دا سکرین زه بل طرف ته اړوم سرچپه لږ به وخت ونیسي سرچپه صحیح ده دا کله پکارېږي دا چې کله پروجیکټور ولګویه خو پروجیکټور کې خپل سیټینګ هم وي ما د هغه ځای دا سیټینګ تیار ورته کړی ده موږ پروجیکټور په څټ لګولی که پام هم کړی که چېرته یې په مخ ولګوو ښه که دا پروجیکټور زه په دې بل لټ واړم خو دا به په څټ سي که نه صحیح یې که ولګوم اصل کې ما دا د هغه جنا چې کله مې دا په څټ کېښود دلته به یې په څټ ښوده خو ما هغه کې خپل سیټینګ هم پروجیکټور کې هلته مې صحیح کړی که چېرته د هغه جنا نه یې صحیح کړی دغه ځای هم دا اړولی سي لکه تاسې ته لږ مخکې ولیده که هغه ته په څټ کې دا ورته په څټ کې دغه جنا سیټینګ هلته بیا صحیح ښکاري څلور طرفه یې تاوولی سي خو ما ځکه د هغه جنا صحیح کړی چې دلته ما ته صحیح ښکاري او هلته هم صحیح تاسې ته ښکاري بیا څلور طرفه تاوولی سي دا انتخاب کا دا بل طرف ته به تاو سي ګوره اوس دې بل طرف ته تاو سي تاسې ته به هم وښکاري صحیح ده خو دا ماوس بیا استعمال به لږ سخت کیپ چینجز باندې که کلیک کړې د هغه رقم پاتې سي او ریورډ باندې به بېرته خپل حالت ته راسي او له دې نه مخکې چې کوم څه دا بل طرف ته هم تاوولی شي صحیح ده خو راځو دلته ملټیپل ډسپلیز دا به تاسې په کمپیوټر کې دا اپشن کار نه کوي ځکه تاسې ته به یو مانیټر لګېدلی وي ما دوه دي له دې وجې دا کار کوي یا ډوپلیکیټ دیز ډسپلیز ډوپلیکیټ مطلب
تکرار یې کا لکه یو نقل څي دلته چې شي ښکاري هلته دماغ ښکاري extend these displays دا خو یو لګېدلی ده دریم څلورم دې ورسره ولګوم پروجیکټور یا مانیټر یغو ته یې ور وغځوه یا که دا انتخاب کې should stop only on one دغه ده 2 هغه ده که زه دا انتخاب کړم د تاسو نه به ورک سي ګوره 2 باندې به داسې توره تیاري 1 باندې به ښکاري اپلای که تاسو نه ګوره ورک سه ما ته صحیح ښکاري بس تاسو ته ذاتي نه ښکاري صحیح څه زه بېرته دا ریورټ کوم زه غواړم چې تاسو ته ښکاري په دې سکرین باندې دې نه وي نو اوس تاسې ته ګورئ زه آنلی آن ټور ته انتخاب وم اوس به له ما نه ورک سي اوس دلته توره تیاره سوله او هلته به وښکاري دلته اوس هېڅ شی هم نه ښکاري لکه کمپیوټر چې بند وي هلته ښکاري زه به سیټینګ له هغه ځای نه بېرته خپل حالت ته خو دا چې کله 2 منټه لګېدلي بیا کار کوي یو ډوپلیکیټ د ټول نه صحیح سیټینګ ده چې دواړو باندې به دغه ښکاري کنیکټ ټو پروجیکټر دې لګولی ده خو کار نه کوي نن سبا هر یو شی پلګ ان پلی ده پلګ ان پلی ما پلګ لګول پلی سټارټ کېدل څنګه چې زه ګوره زه چې راسم دا ور ولګوم ډایرکټ سټارټ وي کله کله که کار نه کوو نو دغه ځای ته به راشي او دې باندې به کلیک کړي دلته به کار شروع کړي یا به دلته شارټکټ هم شته وینډوز کې به ونیسئ او پی به ووایئ وینډوز کې خو مې ته ښودلې وه ګوره دغه رقم هغه نښه وي او پی به ووایئ او که چېرته چا د سترګو نظر کمزوری وي او دغه لیکل ښه نه ورته ښکاري کولی شي چې 50% د لیکل ورته غټ کړي میک ټیکسټ اینډ ادر آیټمز لارجر اور سمالر دې باندې به کلیک کړي ګوره اوس بای ډیفالټ 100% ښکاري دغه زه چې کله دا انتخاب کوم دا به هر څه راغټ شي ګورئ ورته لږ راغټ شو که نه دا لیکل به بیا لږ غټ ورته ښکاري خو مګر تاسو خو نه ده کمزوری که نه سترګو دید نو زه اپلای کوم هم ځکه نه چې دا بیا ریکارډینګ بندېږي دې سره لاګ آف کېږي کمپیوټر نو دا و د تاسې د نن ورځې درس که ژوند و سبا به په نیو کې کار کوو او پرسنلایز کې مو که لږ لږ کار وکړو خو نیو کې کار ډېر دی انشاءالله سبا به نیو کې کار کوو